زم راځم کوڅه کې زه ملامت نه یم زم راځم کوڅه کې زه ملامت نه یم نیم که خو تنبو کې ته ګورې جانان ستا له مینې نه بدرنګه ژړا راشي ستړی شوي یو له جنګه ژړا راشي شعر چاته لیکي خو نو اوس چې کله ښار کې روان یم یو بل ته وایي شیخ دا دی شیخ دا دی قاري دا دی دا د شعر داخلي جوړښت خپله رضیت دی کله شوي چې خلکو ویلي چې خاکسار راغی خاکسار دا دی شعر ته مو راتګ څه و څوک چې کیسې د حجرو وکړي ما ته کیسه د تاج محمد را یاده شي نه وایي ښه هغه دا دی نو راغاړې واته مینه په تلو راتلو زیاتېږي کله راځه کله به زه درځم مینه ستا له مینې نه بدرنګه ژړا راشي ستړی شوي یو له جنګه ژړا راشي ماښامه ستا له ما سره نور څه دي زه ورځه ماښامه ستا له ما سره نور څه دي زه ورځه زما خو له سپوږمۍ سره کاته دي زه ورځه د خاپو ته یې د عیب په نظر ونه ګورې پام چې د خاپو ته د عیب په نظر ونه ګورې پام چې د سترګو پورې تور رانجه دي زه ورځه سلامونه یو ځل بیا هرکلی په دې هیله چې به روغ او جوړ یاست مینهوالو تاسې به زموږ ډېرې خپرونې له لیکوالو شاعرانو فرهنګفالو سره لیدلې کتلې وي په دې هیله چې خوښې شوې مو وي او خپله ادبي تنده مو پرې خړوبه کړې وي مینهوالو دا ځل را سره په خپرونه کې د لالپورې ولسوالۍ یعنې د ختیځ ننګرهار ولایت اړوند د لالپورې ولسوالۍ یو فرهنګي شخصیت چې دی شاعر هم دی لیکوال هم دی خو بلکې د دې ترڅنګ د یو ښه ترنم هم کوي ترنم ترڅنګ د یو مدني فعال دی او په لالپورې ولسوالۍ کې د مدني ټولنې فرهنګي یوه ټولنه ده د هغې مرستیال پات شوی او فعلا یې مرستیال دی دی ځوان دی او تل هڅه کوي چې د خپل عمر چې دی لري او تر دې مهاله یې د خپل عمر تېر کړی په فرهنګي فعالیتونو باندې ځوانان لیکنو ته وهڅوي ځوانان شعر ته وهڅوي ځوانان مدني ټولنو ته وهڅوي بهیرونو ته یې وهڅوي او تر ډېره کوشش کوي یوازې دا نه چې د خپلې هڅې او خپل کارونه د خپل ولسوالۍ یا د خپل ولایت پورې محدود کړي نه کوشش کوي چې د ولایتونو ته هم لاړ شي چېرته چې د وسه وشي نو دی هلته رسیدګي کوي غواړي چې په ټول افغانستان کې فرهنګي ټولنې لیکوال شاعران سره راغونډ کړي سره یو ځای کړي او د خپلې ژبې په خاص ډول پښتو ادب ته کار وکړي نو کله کله له موږ سره هم مرسته همکاري کوي ملګري دوستان راجذبوي خو په پیل کې ورته ښه راغلاست وایم له مرګي دې هېر شي نوم یې وانخیست بندیګل خاکسار دی دا د لالپورې ولسوالۍ اوسېدونکی دی او د لالپورې د فرهنګي ټولنې مرستیال هم دی ښه راغلاست درته وایم خاکسار صاحب ستړی مو شئ خوشحاله شو چې زموږ بلنه دې ومنله خوشحاله اوسئ تاسې ټولو هغه لیدونکو ته چې دمګړی موږ په سکرین ګوري خپل سلامونه نیکې هیلې او احترامات وایم خدای دې وکړي چې تاسو هم ښه اوسئ او لیدونکي هم تر دې ګړۍ جوړ اوسي مننه خاکسار صاحب خوشحاله یو چې تاسې غوندې ځوانان په دغه ټولنه کې شته او تل هڅه کوئ چې بهیرونه ژوندي وساتئ چون تاسې یو فرهنګي کس یاست دې ترڅنګ شعر هم لیکئ خو په ټولو به خبرې کوو اول خو دا راته ووایئ چې هر څه یو څه لري تر شا یو څه وي یو څه درد وي یو څه مشکلات وي یو څه تکلیفونه وي داسې انګیزه وي داسې څه و چې تاسې د بهیرونو ته راشئ تاسې بهیر جوړ کړئ او دغسې ځوانان سره را منسجم کړئ زیاته مننه جناب عثماني صاحب خدای دې روغ لره په ټوله کې که فکر وکړو زموږ ستاسې ټولنه او بیا موږ تاسې په یو داسې منطقه کې زندګي کوو چې هغه کلی دی بانډې دي رښتیا ده هغه خلک چې په ښارونو کې یا په مرکز د ولسوالیو کې د ډېرو شیانو نه برخمن دي نو زموږ استاد سیمې ته بې برخې پاتې دي نو موږ چې په ښار کې اوسېږو ولایتونو ته ځو دلته څه ګورو نو کوشش هم دا چې دا په خپله سیمه کې په خپله منطقه کې د خپلو ځوانانو سره شریک خپله کومه تجربه مو چې دلته پیدا کړي یو لاس هم راوړي نو هغه د خپلو ملګرو دوستانو او د خپلې منطقې هغه خلکو سره شریکو نو حتما یو څه خو یي بلکل خامخا سړی دردېږي یو احساس کله چې احساس نه وي په انسان کې نو هغه خاکسار صاحب په همدې بحث کوو یعنې دغسې ټولنې دغسې ادبي ناستې راشه درشه دا کېدلی شي چې په افغاني ادب کې یو د ژبې په غني کولو کې لاس لرلی شي چې پرمختګ وکړي نو زما په شخصي نظر یوازینۍ لار یې همدا ده که چېرته
کلیوالې راشه درشې نه وي او بالکل ادبي ناستې نه وي نو دا لار نیمګړې ده رښتیا ده یو کس په ډېر کتابونه لیکلي وي ډېر لوړ شخصیت وي خو که د یو چا سره رابطه ونه لري یو چا سره کښېنني یو څوک وانه اوري یو څوک یې وانه اوري نو هغه ځان سره وړي پاتې کېږي لکه څرنګه چې موږ د لالپورې ولسوالۍ پخوانی شاعر استاد شریف لالپوروال بالکل د هغه څنګ کې استاد نظیر لالپوروال پخواني شاعران بالکل هغوی نه چې څه خلکو اورېدي همغه پاتې دي او چې کوم چا څه نه دي اورېدي نو په زرګونو چاربیات دي استاد شریف لالپوروال دا پاتې دي او بس چا اورېدي هم نه دي کومې چې خلکو سره شته نو هغه موږ راغونډې کړې او راجمع هم کړې او د هغوی د خولې چې د هغوی د فامیل نه کېږي نو هغوی وایي چې ډېر څه یې موږ سره نشته او موږ ته نه ورک دي نو تاثیر یې دغه بولم چې هغه وخت کې ډېرې دغه ناستې نه وي که چېرته دغسې ناستې اوسي او وی نو د هغه به ډېر څه موږ ته پاتې وو نن به دغسې ستونزې سره یا دغسې کمۍ سره به مخ نه وای نه به مخ به نه هدف دا ده چې د دغسې بهیرونو جوړېدل د ټولنې لپاره ډېر اغېزناک عملیدلی شي مثبت رول لوبولی شي او کېدلی شي چې خپل هغه فرهنګي او کلتوري راشه درشه هغه ژوندی وساتي تا د چاربیاتو خبره که چېرته موږ فلکلور ته راشول ته خبره که چاربیات یادېږي نو فلکلور به ورسره یادېږي او که پخواني شاعران موږ یادوو نو طبعا موږ به خپل هغه پخوانی اصیل افغاني موسیقۍ ته ځو هغه افغاني فرهنګ ته به ځو چې دلته مقصد موږ چاربیات دي سروکي دا لرو یعنی رسنۍ لیکوال دا رښتیا هم داسې یعنی بیخي معلومه خبره چې په مشرقي کې یوازې مشرقي دی چې په اصیله موسیقۍ په اصلي فرهنګ کې او په دې کې پاتې شوی دی علت یې څه بولیدلی شي څه کېدلی شي او چې بیرته دا را ژوندی شي همدا بهیرونه دي که نه نور هم داسې څه شته چې دغه ته کار وشي زما په نظر خو باید لکه څرنګه چې اوس زموږ ستاسې د ختیځ د ولسوالیو ځوانان یوه ښه همغږي لري د مومندو ټولنه ده هغه بیا دارې ولسوالۍ سره د ټولو ځوانانو سره ناستې لري موږ خپل هم د هغې غړیتوب لرو مستقیم یا غیر مستقیم خو دغه ناستې او دغه راشه درشه به د دې لپاره ډېر ښه وي ځکه لکه موږ تاسو ګورو چې سالانۍ یا پسرلنۍ یا اختریزې مشاعرې لرو په دې کې د ټولو ولسوالیو ملګري خبرېږي او راځي د ګوټي کوټ نه ګوشتې نه کامې نه د ښار بعضې ملګري راځي د مومندرې ادبي بهیر چې کوم فعالیت کوي نو هغې کې د ښار په شمول د څو ولسوالیو حتی د شینوارو لوی ولسوالۍ د لالپورې او داسې نور ټولو ولسوالیو ملګري ګډون کوي او راځي نو زما په نظر که چېرته همدغسې فعاله پاتې شو نو دا لړۍ به ژوندۍ او لا به پرمختګ هغه پخوانی ټپم ده او مشهور هم ده وایي مینه په تلو راتلو زیاتېږي کله راځه کله به زه درځم مینه نو مسله دا ده که چېرته راشه درشه کېږي د لیکوالو شاعرانو د ولسوالیو د ولایتونو نو رښتیا هم طبعا تاثیر غورځوي او مثبت تاثیر به غورځوي خو په دې هیله چې د ځوانانو او دغې فرهنګیانو په زړه کې د مثبت فکر یو سوژه وي یو خبره وي یو ټکی وي چې مطلب دی مثبت لور ته هڅول کېږي او دی لار هم ده ښه یعنی د بهیرونو تا د بهیرونو خبر که اوس هم بهیرونه شته په ولسوالیو یا په ولایت کې په ختیځونو کې بهیرونه شته څوک چې کیسې د حجرې وکړي څوک چې کیسې د حجرو وکړي څوک چې کیسې د حجرو وکړي ما ته کیسه د تاج محمد را یاده شینه تاج محمد و نمرو جناب عثماني صاحب د بهیرونو یادونه مو وکړه خو موږ لکه څو بهیرونه چې دي هغه خو مخکینی غیر فعال دي خو ملګري غیر مستقیم کینی لکه د لالپورې فرهنګي ټولنه شوه شمشاد ادبي بهیر شو په مومندره کې ناستې کوو استادانو سره ملګري راغونډې کوو بعضې ځای کې خو تاسې زمینه لا نه ده برابره شوې تر څنګ یې د مومندرې ادبي بهیر دی چې هره جمعه خپلې ناستې لري ډېر درانه استادان راځي استاد مراد لایق راځي او تر څنګ یې مشق الله باسولی صاحب راځي انتظار صاحب دی یو څه وخت ګردیوال صاحب هم کوربه و د هغه پښتون کې هغه ناسته وه په ګردي غوث کې وه او دوستان ډېر دي مشران ډېر دي خامخا راځي برخه پکې اخلي یعنې شته تر څنګ یې بیا په مرکز کابل کې
افغانستان ملت غږ ادبي بهیر دی هېواد غږ ادبي بهیر او هېواد ادبي بهیر دی. نو هېواد ادبي بهیر ډېره فعاله دی اوس. اوس نوی افغان ادبي بهیر هم بېرته خپل مزل شروع افغان ادبي بهیر دی، احمدشاه بابا ادبي بهیر دی. بالکل. تر څنګ بیا زمونږ په ښار کې په سخرود ولسوالۍ کې هغلته فتحوات ادبي بهیر دی. نو دا ملګري ټول سره ځي راځي سره درشه کوي، ناستې لرو انشاءالله. یعنې کېدلی شي دغسې بهیرونه که چېرته جوړ شي د ژبې په غني کولو کې ونډه پخه ونډه لرلی شي او شته دی بهیرونه اوس هم شته، کار روان دی، ملګري کار کوي، یعنې د هغې نه اوس ډېر کار کوي. ډېره مننه. د کال مخکې چې کوم کار کېده اوس ډېر کار ځکه کوي چې ملګرو ته زمینه مسایله ده، ټول بېکاره دي. نو حتما بهیر ته راځي. خو بېکاره دي خدای نه کړي، خدای دې ورته کارونه پیدا کړي، ځکه چې مصروفیت یو څه وي او د کار روزګار دا هم سړی کوي، بهیرونو ته هم ځي، بهیرونه هم جوړوي، د ملګرو سره به راشه درشه هم کوي، شعر و شاعري به هم کوي او روزګار هم سره کوو. ډېره مننه. خاکسار صاحب تاسې شاعر هم یاست، لیکوال هم یاست او ماشاءالله تاسې ښه ترنم هم کوئ. شعر ته مو راتګ څه و؟ یوازې همدا بهیرونه و که نور هم داسې څه شته؟ طبعا دا به وایو چې د وطن مینه، نو وطن خو هر څوک لري، ځان له یې په دې هم نه سموي. بالکل. شعر یو الهي ورکړه ده. استاد کاروان وایي چې اوبه خو هر وخت څښل شي، خو که کله سړی تږی وڅښي نو ډېره ښه مزه کوي، خوند هم ترې اخیستلی شي، خوند ترې اخیستل کوي. نو شعر الهي ورکړه ده، نو چا پورې نه تړو، نه کوم موضوع پورې تړو. نو الله دا وړتیا، دغه الهام، دغه وړت الله یعنې تا ته هم درکړی ده. بیا دغه شعر دپاره داسې وخت ټاکئ، شعر په کومه حالاتو لیکي؟ اوس موږ پوهېږو چې رژیمونه بدلیږي، خبره بدلون شته. ځینې خلک داسې وایي چې موږ ډېر خوشحاله یو شعرونه لیکو، ځینې وایي چې په خفګان کې لیکو، ځینې وایي چې داسې یو څه وینو لکه دغه ناستې ولاړې شعر لیکمه. عثماني صاحب شعر په هر حالات کې لیکل کېږي، د احساس پورې تړلی. بالکل. یو څوک که ځان د ژړا مړ کړي خو یو شعر نشي لیکلی، یو لنډۍ به مو نه لیکي. یعنې په زور نشي په زور نه لیکل کېږي. یعنې ته په دې باور شعر په زور نه دی، الهام دی. خو ریاضت خو غواړي. ریاضت خو دا د شعر داخلي جوړښت د خپله ریاضت دی. بالکل. چې په دې باندې کار ښه قافیه، ښه ردیف، ښه وزن ورته پیدا کړي، ښه تصویر ورکړي، ښه انځورګري، دا خپل ریاضت دی. نو استادان خو یې رنګارنګ تعریف کوي، خو زما په نظر شعر هم الهام دی هم ریاضت دی. بالکل. ښه جوړښت دی، ریاضت دی او لیکل یې الهام دی. په شعر کې په کوم فورم کار کوئ تاسې؟ نو کمتر غزل لیکم، ډېر شعر هم نه لیکم. د شاعر ولې چې راشي اول غزل لیکي؟ علت یې څه وي؟ کوم پوښتنه چې کوي اول به شاعر وایي چې زه غزل لیکم او پیل مې هم د غزل شوی، علت یې څه دی؟ یو خو د غزل مطالعه زیاته ده او مطالبه هم زیاته ده، بل لنډ دی، آسان دی. نو بیا که کافیه او ردیف او ثبوت راشي بیا سخت نه برېښي؟ نو په هغومره سخته موضوع نه ورځو. څنګه د خوښه ده چې د لیدونکو سره د یو شعر شریک کړي؟ خوښه زړه دی، شعر ورته وایي، ډیکلومه ورته کوي که ترنم ورته؟ د دانش صاحب یو څو بیتونه وکړم، که ټول پوره نه وو د اورېدونکو بښنه غواړم. سلګۍ سلګۍ روانه د لمبه اخلې او ژاړې، پتلو کې په شا ګورې اجازه اخلې او ژاړې. سلګۍ سلګۍ روانه د لمبه اخلې او ژاړې، پتلو کې په شا ګورې اجازه اخلې او ژاړې. د لاسونه نوکرزې د چڼو په څوکو بیایې، دا دې ستاسو بیت ته ډالۍ وي. د لاسونه نوکرزې د چڼو په څوکو بیایې، د شونډو په سرونو مې نامه اخلې او ژاړې. سلګۍ سلګۍ روانه ده لمبه اخلې او ژاړې. دا څوک ده چې کټلا دومره ډېرې اوږې راغلې، دا څوک ده چې کټلا دومره ډېرې اوږې راغلې. دا څوک ده چې هر څوک یې جنازه اخلې او ژاړې. سلګۍ
سلګۍ روانه ده لمبه اخلي او ژاړي پتلو کې په شا ګوري اجازه اخلي او ژاړي سلګۍ روانه ده لمبه اخلي او ژاړي رانجې په ژړا ژړا راتوي د لنګوشول رانجې په ژړا ژړا راتوي د لنګوشول ټوک مارنه د واده ځاله جوړه اخلي او ژاړي سلګۍ روانه ده لمبه اخلي او ژاړي دا څوک دی دا د کوم پالنه راغی او دا ولې دا څوک دی دا د کوم پالنه راغی او دا ولې دا نشدار چانا بخنه اخلي او ژاړي سلګۍ روانه ده لمبه اخلي او ژاړي دا څوک د چار چانا اجازه اخلي او ژاړي سلګۍ روانه ده لمبه اخلي او ژاړي ملنګ کلیوال شعر دی وایي زه راځم کوڅه کې زه ملامت نه یم زه راځم کوڅه کې زه ملامت نه یم نیم کښو تمبو کې ته ګورې جانان دا مې ډېر زیات خوښېږي ډېر زیات وایم هم ځکه چې یو ملنګ شاعر دی خو داسې خبر شوم چې وایي دی وفات شوی هم دی خو په دې هیله چې وفات شوی الله دې وبخي او که ژوندی الله دې نور قلم تر و تازه لري نو داسې شاعران شته چې داسې ښکلي ښکلي شعرونه لیکي خاکسار صاحب بله مسله شعر چا ته لیکي ځان ته لیکي ټولنې ته لیکي نور هم داسې څه شته شاعر د ټولنې هنداره ده او هنداره کې حقایق معلومېږي نو که ټول عمر دې هم ځان ته نیولي نو بیا خلک پاتې کېږي ټولنه پاتې کېږي اکثره زما په شمول د ټولو ملګرو کوشش دا وي چې د ولس د درد انځورګري وکړي شعر د ټولنې لپاره ولیکي خاکسار صاحب یو بله مسله شعر هم لیکي دا خو صحیح ده که هنداره کې سړی ځان ته ګوري خو ولې بل ته هم باید وګوري که نه وایي څنګه کله کله دا خبره کوي وایي څنګه چې ځان ته ګوري باید بل ته هم هغسې نظر وکړي نه خبره همدغه ده که شعر موږ ځان ته لیکو طبعا ټولنه به راسره په دې کې رانغښتل شوي وي ځکه چې ټولنې کې موږ ګرځو د ټولنې یو څه درد تکلیفونه مشکلات موږ ګورو ستونزې ګورو فکر کوئ چې تاسې په خپل شعر باندې ټولنې ته څه ورکړي یعنې ټولنه مو خوشحاله ساتلی او هغه درد هغه تکلیف هغه مشکلات چې تاسې غواړئ انځور یې کوي ځکه خبره د انځور ده خبره د هغوی د وړاندې کول ده دا مو ترلاسه کړي او ټولنې ته مو وړاندې کړي نو دا قضاوت په اورېدونکو ته پرېږدو نه یعنې دا صحیح ده قضاوت به هغوی کوي خاکسار صاحب خو مسله دا ده چې خلک په دې پوهېږي چې ما یو شعر لیکلی د هغې فیډبیک د هغې هغه د خلکو هغه لیوالتیا څومره ده دا خو باید ویلی شو دا خو ټولنې ته وړاندې کړو که چېرته شعر نه وی نو زه په دې لیول نه وم رښتیا ده زه به په کلي کې هم چا نه پېژنم نو همدغه شعر دی چې موږ په ټولنه کې خاکسار صاحب دی داسې یو خاطره خبره دې قطع کومه چې تا ته چا د شعر په ژبه باندې یا د شعر له زاویه ویل چې خاکسار دغه دی یو ورځ زه دا خبره په دې خاطر کوم ښه مونږ ماسپین غر کې کار کوو نو ملګري ډېر زیات وو ملګري زیات لږ مشران هم راسره وو زموږ هغه مشران داسې وو چې هغه هېڅ په ساوڼډ هغه تصویر او په غږ کې نه وو خو دا دوه کسه چې مونږ وو نومونه یې نه اخلم ډېر مشهورې څېرې دي نو خلک را روان دي وایي هله چې دلته مېلمانه راغلي چې کله راغی وایي چې ما چې خبرې شروع کړې دا خو عثماني دی بل کس چې خبرې وکړې دا خو پلانکی دی نو دا بل ورته دا بل څوک دی دی ډریور دی چون هغه زموږ مشران وو نو موږ دلته دا یو خاطرې دي جالبه یو د خلکو دغه دي نو طبعا دا خو رښتیا ده نو داسې کله شوي چې خلکو ویلي چې خاکسار راغی خاکسار دا دی عثماني صاحب څو ورځې مخکې د خپل یو مشر ملګري سره و نو یو بل کس راغی ما ته یې لاس راکړه ستړي مشي وکړه هغه ته هغې ورکړه ما ته یې لاس راکړه نو کله چې تګ په وخت کې شروع هغه ته ویلې چې دیرې ته راځي سیند غاړه کې دیره ده باغ دی بلکل چې هلته به سره کینو حاجي صاحب چې کینو به خاکسار صاحب راغلی وای کوم خاکسار صاحب وای بندیګل خاکسار صاحب وای ښه هغه دا دی نو راغاړې واته رښتیا یعنې او داسې ډېر مجلسونه کې هم کېږي یعنې رسنۍ شعر و شاعري دا هغه څه دي چې انسان ډېر مشهورولی شي خو
هیله او دغه زموږ دا وي چې موږ د یو مثبت فکر ولرو، ټولنه باید یو مثبت لور ته وهڅوو. رښتیا ده دا ښه. نو دغه تېره اونۍ تاسو سره په رابطه کې مې واده ته تللی وم، ډوډۍ مې خوړله. نو د ډوډۍ وروسته یو دوه کسان ناست وو، هغوی خپلو کې خبرې کولې. بیا یو سړی راوغوښته، وایي چې دا سړی څوک دی؟ دا خو موږ ډېر لیدلی دی، کتلی هم دی، په رسنیو کې هم راځي، فیسبوک کې هم شناخته دی، خو چې څوک دی نو هغه چې ما سره سم ننوتي وو هغه ځای ته، خو د لاس ستړي مشي هم سره کړي وو. نو بیا راغی، بیا یې ستړي مشي وکړ. نو ما ورته وویل چې یاره دا ستړي مشي که د هغه وخت کې د غېږ کړی و ډېر خوند به یې راکړی. ټول جالب و. نو داسې شوي ډېر. شعر چاته لیکي؟ نو شعر خو وطن ته لیکو، خپله سیمې ته یې لیکو. د خپله سیمه او منطقه علاقه را باندې ډېره ګرانه ده او ډېره مې خوښېږي. ښه، ډېر ښه. خاکسار صاحب مننه. شعر وطن ته لیکي، شعر ټولنې ته لیکي، نو بیا ترنم چاته کوي؟ ترنم ټولنې ته کوي. او کله داسې کېږي چې یو شاعر خپله شعر هم وایي، ترنم هم کوي، نو څه فکر کوئ؟ یعنې ستا په هغه مثبت فکر کې، ستا په پېژندلو کې کوم یو ډېر زیات اړین دی؟ ترنم باندې د بیا خلک ډېر ښه پېژني، که شعر ولیکي بل څوک یې وایي په هغې باندې ډېر شهرت پیدا کولی شي؟ داسې شعر خو م نه دی لیکلی چې چا ویلي، دومره ښه قلم هم نه. ملګري دوستان خو به یې وایي دمن په مشاعرو کې، یا بل ورځ مې یو څه ولیدل، دا خو خامخا داسې به نه وي. ترنم بیا د مینهوالو دپاره کوو. ترنم مینهوالو ته کوي، خپل ځان ته یې نه کوي؟ مینهوال لرو، نو د هغوی د راسه مجبور یو، هغوی غوښتنه کوي. اکثره مو په غټو غونډو کې پاتې شوي، نو طبعا الله چې یو ځل سړی راشي نو بیا خو څوک نه پرېږدي، ملګري نه پرېږدي، حتمن چې کښېني بار بار غوښتنه کوي. د دانش صاحب یوه غونډه وه، ډېره غټه غونډه وه، بغداد دانش صاحب د کوزي پښتونخوا راغلی و. بلکل. مرکز په شمول په ننګرهار کې مرتخې غونډې نیول شوې. نو هلته یو چا ورته غونډه نیولې وه، 200 لیکوالانو ورته ثبت نام کړی و. په هغې کې به زه شپږم اووم نفر رالم. د هغوی یو غزل مې ترنم کړی و. نو هغه چې څومره خلک وو، نو اوس چې کله ښار کې روان یم یو بل ته وایي عشیق دا دی، عشیق دا دی، قاري دا دی. یعنې دا هم د ترنم یو پېژندنه ده چې ته دومره مشهور شوی. رښتیا ده. جالبه دا وه چې زما ستا یو شریک ملګری دی، یو زرمان. بلکل. ده سره روان وم، د میرویس ممند خوا ته لاړو. د شفتمل متین زوی دی، استاد شفتمل متین، ښه لیکوال دی، خدای ژوندی لري. نو هغه ته ویل چې زما دا ملګری خاکسار صاحب، وایي دا راته مه راپېژنه، دا ما په غونډه کې لیدلی، دا به مې وپېره بیا په ترنم نازوي. یعنې همغه ترنم چې تا په هغې غونډه کړی و دومره شهرت پیدا کړی و، ځکه د مینهوال ډېر وو، لیکوال ډېر وو، او فرهنګیان ډېر زیات راغلي. رښتیا ده، تاثیر کوي. بل دا د فرهنګیانو د ادیبانو مینه سره ډېره زیاته نږدې وي. دا راز یې په څه کې دی؟ ځکه تاسې لیدلي، تجربه کړي، که دغه هم د مینهوالو سره شریک یې؟ نو ښه پوښتنه ده عثماني صاحب. ډېر راز په صداقت کې دی، رښتینی وي، او که څوک رښتینی ونه اوسي نو هغوی سره یو ځای نه شي پاتې کېدی. نو صداقت ډېر مهم دی، احترام ډېر مهم دی، او باید احترام وشي. هېڅوک د چا نه کم نه دی. نو هر انسان یو شخصیت دی، یو څه لري. د انسان جوړښت الله جل شانه داسې کړی لکه مینې ته یې نږدې کړی، محبت نه جوړ کړی، احترام ته یې نږدې کړی. بل احترام پکې شته، احترام پکې شته، نو باید د یو بل په احترام قایل اوسي. د چا ترنم شعرونه ډېر ترنم کوي؟ خپل ډېر وایي که د ملګرو مې؟ او بل حماسي شعرونه ډېر ترنم کوي که عشقي شعرونه به نه وروسته اورو؟ خو مینهوال هم په دغه کې نه پرېږدو چې ډېر راته تنګ نه شي، داسې نه وي چې خبرې کمې کوو. خیر بیا به کوشش وکړو چې شعرونه یې ډېر مینهوالو سره شریک کړو. یعنې د چا شعرونه ډېر وایي او کومه برخه ډېره شعرونه عشقي ډېر وایي که حماسي؟ نو مننه، ښه پوښتنه ده. عشقي خو به دومره نه وي، حماسي زیات دي. او بیا په شاعرانو کې بس چې د چا شعر مخې ته راغی ښه کمپوز یې واغسته. بل زما کمپوز هم داسې چې خواري ورسره نه کوم، مینهوالو ته پته ده. بس څنګه چې په سټیج رالم نو هماغه ساعت کې کمپوز یې جوړوي. ډېر کوشش هم نه کوم، نو چې کوم راته لږ اسانه. خو د بغزاده دانش صاحب د هغوی هر غزل لا باندې ګران دی، درته ګران دی، ډېر جوړ راځي. څنګه کې بیا د لالپور د فرهنګي ټولنې مسؤل چې دی سید خان لالپوروال، د هغه شعر و شاعري ده، د رحمد الوصال ده،
څنګه کې شیرزاد خان ترکزی دی د استاد مراد لایق دی یو ارمان دی نو بس ته کوم ملګري چې راځي ملګري دغه شي نستا په ذهن باندې چې د کمپوز چا خول لګېده بس کمپوز ورته جوړی کمپوز په شعر کې څومره تاثیر کوي یعنی څومره کمپوز په یو شعر په جوړښت کې او د خلکو په فکر او په ذهن باندې څومره باج کولی شي کمپوز په شعر کې عثماني صاحب په ترکارۍ کې مالګه ده نو په ترکارۍ کې یا په دیګ کې مالګه یا په ډوډۍ کې مالګه نه وي نو ستاسو په نظر هغه به څنګه مزه ولري نو کمپوز ډېر مهم دی ډېره مننه خاکسار صاحب رښتیا هم کمپوز د شعر دپاره دا ډېر مهم دی او کم کمپوز چې د شعر دپاره د زړه نه جوړ شي رښتیا هم خلکو باندې تاثیر غورځوي د پخوا پرتله که دا خبر بیا وکړم او لږ وضاحت ورکړي چې پخوا هم بهیرونه غونډې کېدلې اوس هم کېدله پخوا هم لیکوالو شاعرانو شعرونه لیکنې کولې اوس یې هم کوي توفیر یې په څه کې دی که موږ بس یو څو لسیزې وړاندې لاړ شو پخوا په شعر و شاعرۍ کې توره زغره ډال دا ډېر زیات یادېدل زموږ د مشرانو ستر خوشحال خان شعرونه چې راواخلئ مثال که د مینې محبت خبرې نو بیا به ورسره خاطره پرېږدی او حمزه بابا ډېر زیات یادېږي که د ولس خبره شي حماسي شاعري راشي نو ملنګ جان به خلک ډېر زیات یادوي نو دې ټولو ته په کتو باندې اوس وخت کې خلک کومه شاعري کوي او په کار ده چې کومه شاعري وکړي په اوس وخت کې د پخوانۍ شاعرۍ او د اوسنۍ فرق په زه په دې کې ووایم چې پخوا د دیروب مجلسونه زیات رباب سیتار منګی شپېلۍ په حجرو کې به ډېرې ناستې نه وي که وي نو محدود وي بیخي کمې وي او اوس بهیرونه زیات شوي دي یعنې هره ولسوالي یو بهیر لري هره منطقه ځان ته یو بهیر لري او استادان شته پکې ډېر ښه شخصیتونه شته نو اوس وخت کې د شر دپاره که ونه وایم د مینې د محبت دپاره وایم نو حماسي شاعرۍ ته ډېر ضرورت دی او اوس بیکار هم ډېر شوی دی که دوستان ډېری ملګري ګورم په فلسفو کار کوي خو څنګ کې په حماسي شاعرۍ هم ډېر کار شوی دی او کېږي لګی دی نو غوښتنه مې دا ده چې زما په شمول هر یو شاعر هر یو لیکوال زه خو شاید هغسې شاعر او هغسې لیکوال هم ونه اوسم خو هغه د دوی د قافلې نه به یو کس یم یو کمزوری کس دوی ملګری نو شاعر باید په هره برخه کې مطالعه ولري نه تنها ځان له د شعر په برخه کې که چېرته اسلامي مطالعه وشي او هغه په شعر کې راونغښتل شي نو زه په دې مطمئن یم چې په دغه دور کې د مسجد د امام خبره دومره تاثیر نه کوي لکه د شاعر د خولې خبره ځکه چې دا کور په کور ده کوټه په کوټه ده اوس خو سوشل میډیا ده موبایل دی بالکل یعنی ساينس پرمختګ کړی سہولتونه شته هغه سہولت چې پخوا نه وسته ډېر دی هغه ټکنالوژي چې مخکې نه وه نو وسته نو اوس شاعر ډېر څه کولی شي بالکل نو که چېرته ښه مطالعه ولري په مختلفو برخو کې ولري ځان له د شعر و شاعرۍ په برخه کې نه شعر و شاعري خو د جامه ده اوس به یې کوي دا خو د مجبوریت دی بالکل دې ته خو مطالعه پکار ده خو که څنګه کې ورسره په نورو برخو کې مطالعه ولري نو دا به ډېر غني وي او شعر به ډېر غښتلی وي ډېر به قوي وي ډېر به پرمختګ وکړو یعنې د پښتو ژبې د لا بډاینې دپاره هر اړخیزه مطالعه پکار ده نثر کې بیا څنګه دی نثر کې باید په کوم برخه کار وشي نو نثر خو طبعا څوک چې لیکي هغه ور د خپلې برخې انتخاب کړي وي بالکل او هغوی خپله ښه پوهېږي ځکه زه په نثر کې ډېر پڅ یم کار دی نه دی ډېر وخت ورته نه لرو ځکه چې د ژوند مصروفیتونه همداسې اوس وخت کې خو هر انسان د ډېرو ستونزو سره لاس او ګرېوان بالکل نو دا کوم څه چې کوم ما خو وختي یادونه وکړه د مینهوالو د خاطره بالکل نو استادان ښه نثرونه لیکي ښه ناولونه لیکي نو د هغې مطالعه هم ضرور ده څنګه د خوښه ده چې د لیدونکو سره د یو شعر شریکي خوښه زړه دی شعر ورته وایي ډیکلومه ورته کوي که ترانه ورته ستا له مینې نه بدرنګه ژړا راشي ستا د مینې نه بدرنګه ژړا راشي مننه ستا له مینې نه بدرنګه ژړا راشي ستړی شوي یو له جنګه ژړا راشي ډېر ښکلی ملا مړ ممبر شهید دی ناوې کونډه څنګه ملا مړ ممبر شهید دی ناوې کونډه ستا لیدو باندې پالنګه ژړا راشي داس کې مې نیو انځور دی ډېر ښکلی او
دا چې چغې فریادونه زګیروي اورم دا چې چغې فریادونه زګیروي اورم ډېره مننه. دا چې چغې فریادونه زګیروي اورم دوی لوېدلي د ګړنګه ژړا راشي. اوهو ډېر ښکلی دی. که ودرېږم روان شمه که ځم څنګه دې خوښه ده. که ودرېږم روان شمه که ځم څنګه دې خوښه ده. بیا ګوره ونه وایې چې درځم څنګه دې خوښه ده. ښې ډېرې نکریزې وطنۍ در سره راوړه نو خاکسار صاحب ښې ډېرې نکریزې وطنۍ در سره راوړه نو زه پرې خپل ورغوي ګل کوم څنګه دې خوښه ده. ټول راته همدا وایي چې ته هغې ته ورته یې خاکسار صاحب ټول راته همدا وایي چې ته هغې ته ورته یې کله چې زه سترګې توروم څنګه دې خوښه ده. ډېر الله ډېر ښه. نو خاکسار صاحب ډېره مننه. نو بیا لیدونکو سره د یو ترنم شریکه ترنم ته هم وخت ورکړو ځکه چې مینهواله په دې تمه چې شعر خو راته ویل نو ترنم په دې برخه کې ورسره یو ترنم شریکه. لومړی به یو څو بیتونه ویمه د الفوال صاحب او بیا به درته یو ترنم وکړم چې دا مې انتخاب دی د رحمت الوصال د شعري ټولګې نه زما د ښار د ښکلاګانو قاتل نه چې د شعر او د ادب د مینهوالو نه مې شماره د شعر او د ادب د مینهوالو نه مې شماره یم ستړی لاروی د جوپوالو نه مې شماره پورین تندي د وخت مقابله کومه ملګرو مننه پورین تندي د وخت مقابله کومه ملګرو د هغې دردېدلو لالپوروالو نه مې شماره. او اوس به درته یو ترنم وکړم چې د وصال صاحب بیتونه دي د هغوی شعر دی. ډېر زیاتو بخه جانانه زه په ځان باندې پوه نه شوم تېر وطنه او وشوه مانه زه په ځان باندې پوه نه شوم ډېر زیاتو بخه جانانه زه په ځان باندې پوه نه شوم تېر وطنه او وشوه مانه زه په ځان باندې پوه نه شوم ملامت نه یې په خپل ځای چې د غاړې نه مې وځې ملامت نه یې په خپل ځای چې د غاړې نه مې وځې ته مې دوه زکړې ګریوانه زه په ځان باندې پوه نه شوم تېر وطنه او وشوه مانه زه په ځان باندې پوه نه شوم د ښایست غزل دې دومره پورته کړی یم چې نه یم د ښایست غزل دې دومره پورته کړی یم چې نه یم خیال اوچته کړم تر اسمانه زه په ځان باندې پوه نه شوم تېر وطنه او وشوه مانه زه په ځان باندې پوه نه شوم اوس مې وتیایي له ګوتو که هر څو درپسې لاړ شم اوس مې وتیایي له ګوتو که هر څو درپسې لاړ شم لرې وتی یم له امکانه زه په ځان باندې پوه نه شوم ډېر زیاتو بخه جانانه زه په ځان باندې پوه نه شوم تېر وطنه او وشوه مانه زه په ځان باندې پوه نه شوم په خندا باندې اخلم ملامته چې چاته نشم په خندا باندې اخلم ملامته چې چاته نشم نو خدای راوستی تاوانه زه په ځان باندې پوه نه شوم تېر وطنه او وشوه مانه
زه په ځان باندې پوه نه شوم ډېر زیاتو بخه جانانا زه په ځان باندې پوه نه شوم تیر وطنا او وشومانا زه په ځان باندې پوه نه شوم یا ملامت یاره په مخه راغی نو د خپلو بدو شرمې د ټیټې کاتنه ملامت ما مکړه خاونده ملامت یار خدای چې ځمکه ګروینه رقم دل وصال عباس میں تا سچے شش خدا شو رقم دل وصال عباس میں تا سچے شش خدا شو پری وطلا مد خبگانا زپزان باندې پوی نشوم تیر وطنا او وشومانا زپزان باندې پوی نشوم ډیر زیاتو بخجانانا زپزان باندې پوی نشوم له تاسې ټولو زیاته مننه خاکسار صاحب له تا مننه چې زموږ بلنه دې ومنله راغلی له لیدونکو اورېدونکو مننه چې مونږ ګوري مونږ بدرګه کوي مونږ سره مینه ساتي نو کولی شي چې مونږ سره په دغه برخه کې زموږ نور شاعران چې دوی سره ملګري دوی دوستان کولی شي مونږ ته زنګونه ووایي مونږ سره راودعوت یې کړي په دغه خپرونه کې را سره برخه واخلي هیله او هدف زموږ دا دی چې خپل افغاني ادب او خپل هنر خپل پښتو ژبه غني کړو د داسې لیکوالو د داسې شاعرانو سره تاسې ډېر زیاته مننه تر بیا ښې چارې ډېره زیاته مننه له تاسو او له لیدونکو چې موږ یې وزغملو او زموږ د پروګرام د خپرونه تر پایه را سره وکړه له تاسو له زحمته ډېره مننه